خا یوازې ویکیپیډیا نه تاسو کولای شئ ډیر زیات ویب سایټونو استفاده وکړئ. کله چې تاسو د په انټرنیټ کې لټولو سره آشنا شئ تاسو به ځینې ویب سایټونه د یو مشخصو معلوماتو لټولو لپاره په نښه کوي. د مثال په ډول زه چې کله هم په آی پی ایم بخش کې مشکل لرم نو زه اول کوشش کوم چې د یو سی ډیویس د آی پی ایم کوم ویب سایټونه چې دي په هغې کې دا ولټوم. د مثال په ډول زه اوس دلته ورته لیکم چې زما د شفتالانو د غوړکي په باره کې معلومات پکار دي، خو په کوم ویب سایټ کې مې پکار دي؟ په ویکیپیډیا کې مې که پکار دي ویکیپیډیا ورسره لیکم، خو نه زه اوس دا ځل ورته وایم چې زما یو سی آی پی ایم ویب سایټونو کې زما پکار دي. تاسو به وګورئ چې اوس به د یو سی آی پی ایم د ویب سایټونو ځینې صفحې راته راخلاصې شي. نو زه په هغې کې چې په هر یو باندې کلیک کوم نو ماته به د شفتالانو غوړکي په باره کې به معلومات راشي. نو تاسو ته مخکې د دې ذکر کړی چې تاسو همیشه دغه ویب سایټونو کوم عنوان چې دی دا لولئ او ورپسې دغه لاندې دوه لاینونه ولولئ. نو دې نه تاسو کولی شئ چې ډېر زیات معلومات ترلاسه کړئ. نو دقیقا بیا پوهېږئ چې آیا هماغه ویب سایټ چې زما په کار دی دا ویب سایټ دی او که نه دی. نو زه راځم په دې باندې اوس کلیک کوم. تاسو به وګورئ چې رښتیا هم د شفتالانو د غوړکي په باره کې به معلومات د یو سی ډیویس آی پی ایم په ویب سایټ کې ماته راخلاص شي. تاسو کولی شئ چې دلته په دغه قسم ویب سایټونو کې غیر د دې نه چې تاسو یوازې دغه د شفتالانو یا د نورو غوړکیو د باره کې معلومات ترلاسه کړئ، تاسو کولی شئ چې نور معلومات هم د دې نه د دغه ویب سایټونو نه وغواړئ. نو هغه ویب سایټونه تاسو ته ډېر زر ډېر چټک معلومات درکوي. ښه که چیرې اوس مثلا د یو سی آی پی ایم په دغه پاڼه کې موږ او تاسو ولاړ یو خو غواړو چې یو بل څه هم دلته ولټو، نو همیشه یا په د ویب سایټ په ښي برخه کې د سرچ یو ټول بار موجود یا وړوکی بار موجودي، او که نه نو دلته شاوخوا وګورئ چېرته به سرچ لیکل شوی، په سرچ باندې به کلیک کوئ نو تاسو ته به د سرچ یو باکس راخلاص شي. نو په دې کې تاسو کولی شئ چې هغه څه چې ستا خوښ دي یا هغه څه چې ستا په کار دي هغه پکې ولټوئ. ښه زه اوس ورته لیکم چې د مثال په ډول د سټرس ګموسس، نو ماته به اوس د یو سی آی پی ایم په ویب سایټ کې به د سټروسو ګموسس په باره کې یعنې سټروسو د کڼ ناروغۍ په باره کې به ماته اوس معلومات راوښیي. دلته لاندې خپل داخل د یو سی آی پی ایم کې چې کومې صفحې دي هغه راخلاصې کړئ. نو هر یوه تاسو وګورئ چې بیا هم دلته د خپل اندازې یو څه هنټ لري یعنې معلومات لري د هر صفحې په باره کې چې هر یوه ستاسو خوښه وه او پوه شو چې زما معلومات په همدغه صفحه کې موجود دي نو تاسو کولی شئ په همغې باندې کلیک کوئ. کله چې په دې باندې کلیک کوئ نو همدغه صفحه یو سی ډیویس دغه د آی پی ایم په صفحه کې تاسو ته راخلاصیږي. ښه اوس راځو او ګورو چې څنګه موږ او تاسو په داخل د ویب سایټ کې یو څه لټوو. د مثال په ډول دا ځل بیا هم راځم د یو سی آی پی ایم ته، زه ورته لیکم چې یو سی آی پی ایم په ګوګل کې مې ولیکلو، انټر کوم. تاسو به وګورئ چې ماته به د یو سی آی پی ایم د ویب سایټونو یو لیست مخې ته راشي. نو په دې کې زه راځم همدغه هوم پیج ته به راشو چې تاسو ښه پوه شئ چې څنګه موږ کولی شو چې په ویب سایټ په داخل کې سرچ وکړو. نو راځم دلته د یو سی آی پی ایم پروګرام هوم پیج باندې زه کلیک کوم. نو اوس به ماته هوم پیج دې اوپن شي، خو په هوم پیج کې مستقیما کوم شی چې زموږ او ستاسو دقیق په کار دی هغه دلته په هوم پیج کې د هوم پیج په مخ باندې موجود نه دي. داسې معنا لري لکه د یو کتاب مخ چې او یا هغه فهرست دي. ښه وګورئ چې هر ویب سایټ کې یو نه یو ځای کې سرچ یو بار موجود دي چې تاسو کولی شئ په دغه سرچ بار کې هغه څه چې ستا په کار دي هغه ورته ولیکئ. دغه ویب سایټ تاسو ته هماغه معلومات را پیدا کوي که چیرې پکې موجود دي. د مثال په ډول زه اوس غواړم چې د کڼو په باره کې د مایټس په باره کې معلومات ولټوم. نو دا انټر کوم ګورم که چیرې په دغه ویب سایټ کې اوس د مایټس په باره کې معلومات نو ماته به ځواب راکړي چې دغه ستا د مایټس په باره کې معلومات. ګورو چې مایټس ډېر زیات مایټس ریزلټ یې موږ ته راکړو چې مختلف ریزلټونه دي. تاسو وګورئ چې د څه شي په باره کې ستاسو د مایټس دغه په کار و. زه د مثال په ډول ورته وایم چې زما مایټس په کار و چې هغه په سټروسو کې. نو تاسو کولی شئ چې یو هغه داخل د ویب سایټ کې سرچ و، اوس کولی شئ چې د هغې نه علاوه په خپله د همدې صفحه کې بیا داخلي بیا یو سرچ وکئ. نو د هغې دپاره تاسو د کنټرول اف نه استفاده کولی شئ او یا هم راځئ ایډیټ منیو ته او په دې کې فایند آن دیس پیج باندې کلیک کوئ نو تاسو ته یو د فایند آپشن راخلاصیږي. زه مثلا ورته وایم چې زما د مایټس په باره کې معلومات پکار دي یعنې د کڼو په باره کې، خو هغه دی په سټروسو کې. اوس تاسو وګورئ چې ویب سایټ موږ ته تقریبا 11 میچ را پیدا کړي یعنې چې په 11 ځایونو کې د سټروسو کلمه هم ذکر شوې ده. که مخکې تاسو متوجه وئ موږ هلته ورته په سرچ کې مایټس ورکړل، خو دلته مې اوس ورته ولیکل چې نه مایټس دي خو په سټروسو کې. نو ګورو چې دغه اول
کومه پاڼه چې ده کوم HTML پاڼه چې ده دا زموږ هغه د ضرورت وړ پاڼه نه ده لاندې ورپسې راښکته کېږي ګوري چې په دغه کې د دې عنوان که چېرې تاسو ولولئ ګوري چې UCIPM UC Management Guidelines for Citrus Red Mites on Citrus نو دغه ګورو چې دا زموږ هغه دقیقه موضوع ده یا لاندې ورپسې دغه زموږ موضوع ده چې ځکه دلته هم سټروس ذکر شوي دي نو تاسو کولی شئ چې یو ځل په خپله په ویب سایټ کې سرچ وکئ او بیا د هغې نه وروسته کومې کلمې چې په دغه ویب سایټ کې ستاسو لیکل شوي هغه هم تاسو سرچ کئ ګورو چې دغه کلمې ټولې موږ ته په زیړ رنګ باندې په نښه کړي دي کولی شئ دغه اپشنونو کې تاسو لاس ووهئ خو زموږ موضوع صرف همدومره وه چې تاسو ته وښیو چې تاسو کولی شئ په داخل د یو ویب سایټ کې هم سرچ وکئ اوس زه که چېرې په دې باندې کلیک کړم نو تاسو به وګورئ چې یو پاڼه به بله راخلاصه شي چې په هغې کې به ماته د سټروسو ریډ مایټ یعنی کومې سرې کنې چې دي د هغې په باره کې معلومات لیکلي چې څه رقم تخریب کوي څه قسم اداره کېږي د دې بیولوژیکي کنټرول د دې تخنیکي کنټرول او همدارنګه د دې کیمیاوي کنټرول په کومو طریقو سره کنټرولېږي کومه دوا په کوم وخت کې په څومره دوز سره د استعمال شي دا ټول معلومات په دې کې لیکل شوي نو تاسو کولی شئ چې امراض و حشراتو د پوهاوي دپاره د UCIPM نه او تنها UCIPM نه ده داسې ډېر ویب سایټونه نور دي چې د IPM په باره کې معلومات ورکوي ښه اوس راځو په دې باندې غږیږو چې کله ستاسو یو ویب سایټ خوښ شو تاسو غواړئ چې په همدې قسم نور ویب سایټونه اوس د ګوګل نه پوښتنه وکړئ چې ما خو په دغه د UCIPM ویب سایټ ډېر زیات خوښ شو خو ګوګل نه اوس پوښتنه کوي چې ته ماته نور داسې ویب سایټونه چې په دغه رقم معلومات چې په UCIPM کې موجود ته ماته داسې نور ویب سایټونه وښیه نو ته به اوس ګوګل ته څه وایې په څه رقم به ورسره غږېږي چې تا ته هماغه ویب سایټونه را پیدا کړي نو د دې دپاره موږ او تاسو د ریلیټ کلمه استعمالو ریلیټ بیا دوه نقطې سر په سر نو هغه به د ریلیټ سره په څنګ کې ولیکي نو زه ورته اوس لیکم چې ماته ریلیټ www.ipm.ucdavis.edu یعنی ایجوکیشن دا اوس ما د دې نه ولیکل خو کولی شئ تاسو دا ساحه کاپي کړئ او دلته یې پیسټ کړئ یعنی ریلیټ به ورته ولیکئ دوه نقطې به سر په سر ولیکئ بیا به دغه ویب سایټ ادرس ورکوئ اوس ګوګل موږ ته څه کوي دا انټر کوم تاسو به وګورئ چې ګوګل موږ ته نور ویب سایټونه پیدا کوي چې هغه د UC Davis د IPM د ویب سایټ په رقم باندې یعنی په زړه پورې معلومات په هغې کې موجود دي نو که چیرې دلته لاندې وګورو ډېر په زړه پورې دغه د ویب سایټونه دي چې د IPM په باره کې معلومات ورکوي نو تاسو کولی شئ چې په هر یو د دې نه کلیک وکړئ او هغه خپل د ضرورت وړ معلومات ترلاسه کړئ